دی کتاب کی مؤلف چې کله فضائل د ذکر او د دعا ختم کړي دي نو بیا د امام ابن القیم رحمه الله حواله ورکړې ده وایي چې شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په الوابل الصیب دا دغه کتاب دی وی په دې کې د ذکر ډېرې فایدې ذکر کړي دي چې بعض د هغې نه دا دي امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب کې د الله د یادولو فایدې ذکر کړي دي ډېرې فایدې ذکر کړي دي یو څو دې کتاب کې را نقل شوي دي په مختصر ډول صرف د ترغیب دپاره او د تیزی ورکولو دپاره د فایدې ذکر شوي دي اولنۍ فایده دا ذکر کړې ده وی د ذکر په وجه الله د انسان نه راضي کیږي او دا ټول لوی هدف او مقصد دی د هر قسمه بندگی چې موږ ته یې کوو موږ چې هر قسمه عبادت کوو که هغه د الله یادول دي که هغه دعاګانې غوښتې دي که هغه عبادات دي د نور یعنې څه چې موږ ته کوو د دې دپاره کوو چې الله زموږ نه راضي شي الا یو ریاکار سړی د هغه جدا مسله ده چې زما څوک صفت وکړي یا یو کسب دنیا ګټي په دین باندې هغه بیا بله خبره ده خو نور د عامو مؤمنانو مطلب د الله د بندګۍ هغه څه چې الله رانه راضي شي نو کله چې ته الله یادې تا نه الله راضي کېږي څومره لویه فایده ده پکې الله تا نه راضي کېږي دویمه فایده ده ذکر کړې ده وی د ذکر په زړه کې خوشحالي پیدا کوي مطلب یره ورسره ختمیږي یعنې څوک چې الله ډېر یادوي د ده زړه خوشحاله او زړه مطمئن او په سکون سره یو دې کې خو ذره برابر شک نشته ذره برابر شک په دې خبره کې نشتی چې د الله په یادولو سره زړه خوشحاله او په نه یادولو سره دا زړه چې دی دا بد بدي او الله په قرآن کې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله وی خبردار خبر شي چې زما په یادولو سره زړونه مطمئن کړي نو کله به ته یو سړی ویني او داسې ډېر دي چې دی به ښه دیندار غریب فقیر ملنګ سړی وي مسلې به هم ډېري بیماریانې به ورته وي او د دنیا په دې جاخو کې به دی نښتې د هغې سره د ده زړه خوشحاله چې ورسره میلاو شي هر وخت د الله شکر د ده په ژبه هر وخت دی د الله نه راځي هر ټیم دی د الله شکر ادا کوي که بې سخته راشي صبر کوي دا هر څه دې ته راسې کوي چې دی الله یادوي ګوره دا خبره بار بار ما کړې ده بې د کومه غوږو ته کولو که په دیندارۍ سره لازم نه ده چې تا به الله د باچایي په تخت باندې کښېنوي د دې بعضو دا مطلب دی او دا د الله بندګي کول په یو دنیوي لالچ باندې دي چې ځکه توبه وباسم او زه دینداره شم الله به په دنیا کې څه راکوي دی اولنی سوال وي که دنیا کې ده به کوم شی دنیا کې څه راکوي یعنې پیسې به ډېرېږي او که نه دا قرضې به ختمېږي او که نه دا دنیا به زما پراخه کېږي او که نه دې دپاره که دینداري کوې نو بیا دغه څه دینداري ده تا له څوک دا ګرنټي خو نه درکوي او که دا ګرنټي چاته میلاوېدی په دیندارۍ نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال ته وګوره که صحابه کرام ښه د فقر او د غریبۍ ژوند یې تېر کړی او لږ پکې و چې هغه مالدار نو دې ته نه وایي دا یاده کوي دا خبره چې دا خوشحالي یوازې دې ته نه وایي چې ته دې مالدار یې او د زړه اطمینان دې ته نه وایي چې ته دې مالدار یې راشي زه درته دومره مالدار وښیم کروڑپتي لکپتي زما سره خو رابطې کېږي ګڼه په الله دې ته قسم خورم چې ښه غټ غټ خلک ما سره رابطې کوي څه چل وکړو او بد ژوند هم تنګ دی او لنډ دی او زړه م خولې له راغلی دی نو چې ستا زړه خولې له راغلی دی نه بل به څه وي خو تپوس الله سره دې حالات څنګه دي رابطه د الله سره څنګه ده هغه یو بس یې او الحمدلله یو کله کله لمونځ کوو ده دقه یې وجه ده چې ستا زړه خوشحاله دی هغه غریب فقیر ملنګ په خپله ملنګۍ کې خوشحاله دی ځکه چې د الله سره رابطه مضبوطه ده زړه خو د الله په لاس کې دی الله یې درله خوشحالوي الله یې درله خفه کوي ته هغه الله راضي کړه ستا د زړه خوشحالي
او ځکه الله قرآن کې سوي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. الله وی څوک چې زما د ذکر نه مخ واړوي که نه زه به له ژوند ورکم خو تنګ ژوند به له ورکم. الله ژوند په دې نه خوشحالېږي چې ستا دې بچي ډېري او یا ستا دې مال ډېري یا کور دې غټ. نه نه، څومره ټینشنونه چې دې مالدارو ته دي د هغې تپوس مه کوه. او که په دنیا سړی خوشحالېدی د انګریزان زمونږ په دنیا کې مخکې دي. هلته روزانه خودکشیانې کېږي بلکې اوس باقاعده یو مشین جوړ کړی دی د خودکشۍ دپاره. هلته باقاعده دا یو قانون شتي چې ته ورشي او ته دا ووایې چې ځان مړ کوم تاله به اجازت درکړي. باقاعده کپسول دوايانې جوړې شوي دي چې څوک خودکشي کوي دا دې وخوري. اخر څه چل دی ټکنالوژي دوی سره ډېره ده، عیش عشرت دوی ډېر کوي. بیا هم دا حال دی وجه دا دی چې هلته د الله دین ورسره نشته. او پرون نابل ورځ مې یو ویډیو کته، یو کس راته راولېږله، یو انګریز دی سپین ږیری چې بس یعنې تقریبا داسې اویا خواوشا کې دی او د ده نه بچي تنګ دي ساتلی نشي. او هلته بچي په چا څه کوي؟ دا خو زموږ دین دی چې د پلار په رضا کې د الله رضا ده او د مور د خپو لاندې جنت دی او د ترور ځان له مقام دی، د تره ځان له دی، د خور ځان له، رور ځان له، د ښځې ځان له اوچت مقام دی، نو د مونو ځان له اوچت مقام دی. او ښایسته دین دی. هلته دا قیسې نشتې ښځه ده که د ده سره ده او که د بل سره ده او که خاوند د دې سره ده او که د بلې سره دی. اکثر پکې د یعنې هغه یو پیر یو خبر چلېدو، یو فوټبالي یادو مشهور انګریز فوټبالي وی هغه حالانکې بچي یو زوی شتي، هغه زوی د شپو که د 7 کالو د اوس یې واده وکړو. واده یې کله وکړو چې بچی د شپو کالو د دې نه مخکې څه روانه وه؟ د دې نه مخکې مینه محبت و. دا 7 کاله مینه محبت و، اوس واده وشو. دا زناورو ژوند. نو دا څه د واده نه مخکې دا څه قیسه روانه و، دې ته ته څه او دا وروسته بیا ولې خبره بدله شوه. نو هلته دغه ژوند دی. دا سړی بوډا سپین ږیری بچي ترې تنګ شوي دي، ساتي نه ځان سره بلکې بچي ترې تلي دي، نو دی تنګ شوی دی، نو دی راغلی دی او ځان وژني. نو کومه اداره کې چې وله زهر ورکوي هغه ورته وایي چې ته ښه په هوش او حواس کې دا خبره کوې چې زه ځان ختموم او زه په هوش او حواس. ما په خپله ویډیو کته او تا ته دا پته شتي چې ته به اوس د دې ګیلاس نه چې تا دا ګوټو کو نو ته به لږ څه بعد مرې. هغه ما ته دا پته شته. او ښه په ارام په کرسۍ کېناستو، کوم چې د هغه ملګري ورسره راغلي د هغوی نه یې رخصتي واخیسته او د سترګو نه یې اوښکې روانې او بیا هغه ګیلاس یې وڅښو چې هغې کې زهر و، داسې پسې بیا یو خواږه څه یې پسې وخوړو، لږ څه طبیعت یې خراب شو. بس یو 2-3 منټې کې ساتي ووت. اوس دا یو معاشره ده. ولې؟ ځکه چې هلته د الله دین نشته د هغوی سره. راشي زموږ په معاشره کې الا د هغه بېدینه بچي نه ته نه یم، هغه بېدینه بچی چې په دې هلته هغه هم په دې چې دین ورسره نشتي. بیا خبره دین له راله، یعنې چې د دیندارۍ خاوند او د سړیتوب نو هغه مور پلار په سر ګرځي. دا ژوند چې څومره لنډ تنګ کېږي که نه زموږ ده، نو الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده. په تاسو چې کوم مصیبت راځي که نه او دا کومې مسلې تاسو لري الله دا ستاسو د لاسه دي. زما او ستا هغه کردار دی. موږ د الله نه څومره لرې یو او غواړو څه، د الله نه لرې شه او غواړو څه. روزانه زموږ دا چغې دي زموږ په دې ملکونو کې او پلانې حکومت راغی او هغه دا چلو کړو، دا حکومت راغی دا چلو کړو، هغه وزیر اعظم کوږ شو، دغه وزیر اعظم وغوتو، ملک په بل طرف اورېدلی غوغا جوړه ده. سپین ږیری پکې هم لګیا دی دا قیسو کې، ښځه هم لګیا ده، سړی هم لګیا دی.
یو ورځ چېرته دې ټولو دا سوچ نه دی کړی دا چې د چا په لاس کې دا هر څه برابرول دي د هغه سره د رابطه څنګه ده د هغه طرف دی چې د سوچ ته دی د چا په لاس کې چې د حالات برابرول دي د زړونو د چا په ګوتو کې دي د هغه سره د رابطه شته وایي نه د هغه سره کوم رابطه نشته خو د هغه د یو بنده نه امید ساتي د عرش والا د بنده نه امید ساتي او عرش والا سره رابطه نشته دغه دلاسې خو موږ یعنې ټول عمر دغه ډګرې خورو دا چې ګډ وډ یو موږ خو دا زموږ کردار دی او څنګه چې موږ یو نو دغه شر باندې الله مشران مسلط کړي بس چری کی که نه پلانې غل او پلانې ډاکو دی واته چې د غلا کړې ده موږ خو زیاته نه په پاتوره کې چې د پنځه ریاله زیات وو موږ وایو دومره ګټه غلا نه کوو نو خو صحیح شو ستا په پنځو باندې اوس رسي هغه په ګټه ډاکه اوس رسي ته عربیانو له څومره دوکې ورکړي چې د دې ورکړي دي نه نو خو عربیان دي که نه عربیان دي لکه وتلی چې عربیان له دوکې ورکول دا جایز دي خو زمونږ مشر که موږ له دوکه راکړه دا بیا کفر دی نه ته خو د خپل حال ته وګوره نو بیا به راوګوره چې څنګه یې داسې د باندې خلک راځي به نو وجه زمونږ د هرې مسلې بنیادي وجه هغه څه ده دا موضوع څه روانه د کتاب موضوع ذکر د الله نه موږ لرې یو د الله د یادولو نه موږ لرې یو دغه غټه مسله ده که چېرته موږ الله یاد ساتلی نو زموږ زړه به خوشحاله وي زموږ ژوند به خوشحاله